چې موبایل په لاس کې ویډیو مه کوه وایي نه کې غلی سه کښېنه چپ سه دا ملایان د سړي زمن نه دي ښه بیخي دا ویډیوګانې د خیر ټولې ورکې شولې خو خدای نه یې بندوای سې نو خو ټولې نو بدیله مقابله کول پکار دي نن زمانه کې دی دستي دې طور فکر سي چې ناروا ده مه کوه د الله په خاطر اوس نه بندېږي دا عکسونه یې لا اجتهادي دي د دې مسلې اتفاق د امت مسلمون له لاسه وځي راتلونکي کې نو څه کول پکار دي اوس باید مونږ څه وکړو چې ځوان نسل دي مونږ له چا نه ونه وځي څه وکړو باید کول یې دا د طالبانو ما چې څومره فکر کړی د دنیا هوښیارو خلکو هم په دې باندې فکر کړی ده که خبر دا د ټلیفون بندیږي نه باید مونږ بدیله مقابله وکړو مسلمانان راجیګ سو مثلا دا مونږ درس وایو دا چې تنا تاسې واوري که په زرګونو انسانان یې واوري چې په زرګونو انسانان یې واوري نو هلته به په یوټیوب کې په فیسبوک کې په ټویټر کې ټول اجتماعي شبکاتو کې به دغه موبایل کې اوس شر ډیر ده شر لیدلو اوریدل دواړه ډیر ده خو که تاسې ټول ملګري سئ ټول افغانان دغه ذهنیت باندې پوه سي چې ګوره که دا ځای له شر نه ډک سو بیا یې نسي کنټرولولی بیا دې تا له ودې نه وځي بیا دې تا په ضد استعمالیږي بیا د اسلام په خلاف باندې کار کوي ځکه نن دې کې ټول شیان دې شر دي ته داسې بدیله مقابله وکړه چې اوریدونکي شیان دلته او لیدونکي شیان دا ټول څوک مقابله وکړه بدیله دا دومره ډیر کا دا ویډیوګانې دا صوتیانې لیدونکي اوریدونکي دومره ډیر کا چې شر مغلوب وګرځېږي خیر څوک سي بیا به دا او که ته وایې چې پې بندومې دا د نیکم نسي کولی دا راسره ومنه هېڅ امکان نه لري دا څوک نسي درسره منلی نو بدیله مقابله کول پکار دي نن زمانه کې دی دستي دې طور فکر سي چې ناروا ده مه کوه د الله په خاطر اوس نه بندېږي دا عکسونه یې لا اجتهادي دي د دې مسلې اتفاق د امت مسلمه نسته ده پې باندې دا چې د موږ هلته له لاسه تر ټولو نه غټ خطر سره مخ کیږو له هغه نه دا که د طالبانو چې دا د چا جنبه پې باندې غالب وکړو د خیر پې باندې غالب وکړو دا اوس تاسې فکر وکړئ الحمدلله په افغانستان کې ویښ ملایان ویښ علما هر چیرته چې لګیا دي خپلو درسونو ویډیوګانې کوي مسایلو ویډیوګانې کوي درسونه کوي یو قسم ځوان نسل بیرته په چا باندې مصروف سو تاسې که فکر وي اول کې چې دا ټلیفونونه راووتل ټول ملایان د مدارسو عوام خلک ټول په ډرامو باندې مصروف ول ول که نه ول چې اول ټلیفون راووته ټولې به هغه مردارې ډرامې به یې کتلې چا به یو شی کتل چا به لمدسې و طالبانو درو خو نه و که نه خو اوس چې کله بدیله مقابله راغله دومره ډېرې ویډیوګانې د خیر د میدان ته راغله هغې ته بیخي سړی خوشي کېږي چې دا فیسبوک راواړې یو ملا خبره کړې چې دا فیسبوک راواړې علمي خبره سوي چې دا فیسبوک راواړې بیخي شر خبر نه راځي مخته درته نو خو څوک غالب وګرځوه خیر غالب وګرځوه ځوان نسل به بیا د تا په کنټرول کې وي او که څنګه سي او که ته دې نیت ته راته ناست چې ته ودرېږه که نه چې بندې کړو بندولو فکر راوکړه دا زه فکر نه کوم چې نه دا ناشونی کار د طالبانو هغه څه سره ځان مه تنبه کوئ چې هغه ناشونی وي بدیله لار باندې فکر وکړئ او بدیله لار ابن خلدون څومره لویه علمي خبره کړې وه چې بدوي ژوند ولې خیر ده او حضاري ژوند څوک ده شر ده نو څومره ښه معقول دلیل یې ویلي و هغه دلیل معقول و که نه و طالبانو اما دا د ده په زمانه کې زه دته مکمل احترام لرم ما دلته طالبانو دا ټول کتاب د ابن خلدون د درسونو نه لیکلی د ځان ته لا مې دویمه کتنه نه ده پې باندې کړې بیا انشاءالله کومه خو بیرته مې دا خبره ورسره کړې ده چې دا خو هغه زمانه وله چې موبایل نه و اوس هر چاته لیدل د خیر او اوریدل د خیر مساوي سوي دي صحیح د بازار کې به لږ ډېر وي ټلویزیون ده دلته هلته نسته د نور خو طالبانو تقریبا ورځ تر بلې مساویتوب حالت ته روان ده کول څه پکار دي څه وکړي امت مسلمه هغه علما چې په ملت یې زړه دردیږي په اسلام یې زړه دردیږي تاسې نه به پوښتنه وکړم طالبانو ځوان نسل چې موبایل په لاس کې ویډیو مه کوه وایي نه کې غلی سه کښېنه چپ سه دا ملایان د سړي زمن نه دي ښه بیخي دا ویډیوګانې د خیر ټولې ورکې شولې خو خدای نه یې بندوای سې نو خو ټولې به دا ویني او دا د شر دي که د خیر ځوان نسل راتلونکي لسو کلونو کې کم حالت ته ځي بیا دا جواب خو راته ووایه که نه نو خو چې یو شر نه دا ډکه سوله مقتدا عزتي څوک سو خپلې شر طرف ته بیایي ځکه دې چې کې ټول دا شر چې دا هرې خوا ته قصد کوي شر یې نه پرېږدي چې خیر خوا ته لاړ شي ځکه دې نه ټول ډک ده
دی چې وایي چې راځه نن ترجمې ته ورشه هلته بل دی ځای دی ټول شر ملا د سړي زمن نه دي ملا په مدرسو کې داسې کوي ملا داسې کوي بس ټول دیج نه دی ځکه دلته تیاره ډکه ده ته چې څومره لږ ذهنیت څوک د خیر درکړي دلته ډکه ده بیرته د بل طرف ته څه کوي کومه لاره پکار ده اوس مقابله پکار ده نو مقابله په څه شي کېږي بالمثل چې هغوی تاسې اوس فکر ولې په دې نه کوئ طالبانو نن برطانیا څه ده د بی بی سی دا د برطانیې د دنیا ټولو اسلامي هیوادونو ته دوی څوک لري څومره خرچه په دې کېږي خپرونه لري امریکایان اروپایان د ازادۍ رادیو لري امریکایان هم امریکې رادیو لري پاکستان ته مشال په نامه خپروي دلته موږ ولې خپروي طالبانو ولې اخر نه پوهېږئ زه ټول عمر مو په دې کې تېر سو